Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Biology. نن ټاپک زما د اوسمو ریګولیشن ان انیملز دا ټاپک چې دی د سیکنډ ایئر د بیولوژي نه دی او سیکنډ نمبر چپټر دی. د دې ټاپک مطلب دی اوسمو ریګولیشن انیملز مطلب دا دی چې کله د انیملز جسم ته واټر لاړ شي یا چې د سلوټ لاړ شي. سلوټ هغه څیزونه دي چې هغه په د واټر کې چې دی دننه حل کیږي. نو چې کله د دې انیمل په دې جسم کې دا واټر او سلوټ چې دی زیات شي او یا پکې کم شي نو دا انیمل چې دی په دې وخت کې بیا څه کوي. نو زموږ سره دا انیمل چې دي نو دا زموږ سره درې قسمه دي. یو زموږ سره فرش واټر انیملز دي، د هغې نه علاوه یو میرین انیملز دي او بل یې ټیریسټریل انیمل. نو فرش واټر انیمل له راشو چې هغه انیمل چې هغه زموږ سره په تالابونو کې یا په ریورس کې زموږ سره پاتې کېږي، لکه زموږ سره دا واړه واړه مهي شو، د دوی جسم ته کله اوبه زیاتې شي یا کله چې کمې شي یا پکې ساړ زیات شي یا ساړ کم شي نو د هغې نه بعد چې داسې چل کېږي. نو اوسمو ریګولیټرز، نو کوم فرش واټر انیمل چې دي دې ته موږ اوسمو ریګولیټر وایو. اوسمو ریګولیټر دې ته وایي چې کله واټر او سلوټ سیوا شي نو دوی د خپل جسم نه چې دی دا اوباسي، او چې کله واټر او سلوټ دوی ته کم شي نو دوی چې دی بیا جذب کوي. نو دې ته موږ وایو اوسمو ریګولیټرز. د هغې نه علاوه دې آر هایپرټانیک. هایپرټانیک مطلب دا شو چې دوی په زیات مقدار باندې دا څیزونه چې دی جذب کوي چې د خپل جسم ضرورت چې دی هغه پوره کړي، او بهر په ماحول کې هم دوی ته دغه واټر او سالټ چې دی هغه په ډېر مقدار باندې، سلوټ چې دی هغه په ډېر مقدار باندې. نو د هایپرټانیک دا ټکی چې دی ځکه استعمال شوی دی. خو اوس په دې کې مسلې راځي، دوی ته څه پرابلم راځي. د کم فرش واټر انیمل چې دی هغه پرابلم څه دي؟ سویل اپ بای واټر آلسو دی لوز سالټس. نو چې کله دوی اوبه ډېرې زیاتې جذب کړي نو د هغې سره دا نقصان وشي چې د دوی دا جسم چې دی دا ډېر زیات وپړسېږي. نو چې کله ډېر زیات وپړسېږي نو هلته کې بیا دوی ته نقصان وي، دوی بیا ساه هم چې دی نشي اخیستی، او چې کله ساه اخلي نو بیا چې دی دوی ته مسلې. نو بله پکې آلسو دی لوز سالټ. نو کله چې د دوی جسم د اوبو د لاسه وپړسېږي نو دوی د بیا د پوره اوبه چې دي د خپل جسم نه اوباسي. نو چې کله د اوبه د خپل جسم نه اوباسي نو هلته کې بیا د دوی د جسم نه چې دی دا سالټ چې دي نو دا ورسره هم وځي. نو د دغې مسلې حل کولو لپاره دوی بیا څه چل کوي؟ اډاپټیشن. دوی بیا څه طریقه کار چې دی هغه اپناوي چې دغه مسله چې دی ختمه شي. نو ډو ناټ ډرینک واټر ټو اوایډ سویلینګ. نو دوی بیا اوبه څکل چې دی د لږ وخت لپاره چې دی هغه بیا پرېږدي، دوی چې دی بیا اوبه نه څکي. نو د دوی جسم چې دی بیا نه پړسېږي. ری ابزرو د ریکوایرډ سالټ. او کم سالټ چې دوی د اوبو د ویستو سره چې دی لاس کلی نو هغه سالټ چې دی هغه دوی دوباره جذب کړي. او د هغې نه علاوه آلسو ګیټ سالټ فرام فوډ. نو کله چې دوی اوبه د خوراک چې دی وخوري نو هغې نه چې دی سالټ واخلي، ځکه چې زموږ سره زیاتره اوبه داسې چې هغه زموږ سره نمکینې. ریسیو سالټ بای سپیشل سیلز کارډ آینوسایټس. نو دوی چې دی سالټ اخلي او د دوی په دې جسم کې د دې سالټ جذب کولو دپاره، د دې مالګې د جذب کولو دپاره یو سپیشل سیلز دي چې هغې ته موږ آینوسایټس وایي. نو هغه سپیشل د دې لپاره جوړ شوي دي چې سالټ چې دي نو هغه دوی جذب کړي. او د هغې نه علاوه ریموو ایکسټرا واټر بای ریمووینګ ویری ډایلوټ یورین. خو چې کله د دوی په جسم کې چې دی اوبه سیوا شي نو هغه اوبه چې کله د جسم نه لرې کوي نو هغه د ډایلوټ یورین په شکل لرې کوي. ډایلوټ یورین موږ دې ته وایو چې دا ویک یورین مطلب دا دی چې په دې کې واټر چې دی هغه پکې ډېري او ویسټ میټیریل چې دی هغه ډېر زیات کم وي. نو هغې ته چې دی موږ دا ډایلوټ یورین ورته استعمالوو. نو ډایلوټ یورین په ذریعه باندې دا کم اوسمه د فرش واټر انیمل چې دي نو دوی د واټر چې دی د خپل جسم نه لرې کوي. بل زموږ سره دی میرین انیملز. میرین انیملز موږ دې ته وایو چې په کم غټ غټ سمندرونه زموږ سره پایږي چې کم غټ غټ مهي دي نو هغې ته چې دی موږ میرین انیملز چې دی وایو. نو میرین انیمل چې دي دا زموږ سره اوسمو کانفرمر دي یا زموږ سره اوسمو ریګولیټر دي. نو اوسمو کانفرمر مطلب دا دی چې د دوی د جسم دننه کم ماحول چې دی او د دوی د جسم نه بهر کم ماحول چې دی نو هلته کې واټر سلوټ او سالټ مقدار چې دی نو هغه یو وي. نو د بهر ماحول سره د دوی د جسم د ماحول چې دی مطابقت ساتي، لکه د دوی په جسم کې دونه سالټ او دونه واټر وي او هغونه چې دی د دوی د جسم نه چې دی بهر وي نو دې ارګانیزم ته موږ وایو اوسمو کانفرمر. او په میرین انیمل کې چې کوم واړه واړه ارګانیزم دي نو د هغوی مثال داسې لکه فرش واټر انیملز نو هغې ته موږ اوسمو ریګولیټر وایو. نو په فرش واټر انیمل کې چې کله واټر او سالټ مقدار چې څنګه کنټرول کېږي نو دغه شان په میرین انیمل کې دا په اوسمو کوم واړه واړه ارګانیزم چې نو دا به هغې کېږي. بلکې اوس څه دي اډاپټیشن چې دی اوس د فرش واټر نه چې دی بدللی. د دوی پرابلم څه دي چې ایکسس سالټ ان د باډي. دا په سمندر کې اوسېږي نو د سمندر زیاتره اوبه داسې دي چې په هغې زموږ سره مالګه وي نو د دوی په دې جسم کې چې دی مالګه ننوځي. نو دوی څه چل کوي؟ لاس ویری مچ واټر. دوی د خپل جسم نه ډېر اوبه چې دي هغه لاس کوي. د څه د وجې؟
سالټ پکې زیات دي، نو هغه سالټ لر کولو دپاره چې دی د خپل جسم نه اوبه چې دی لر کړي. نو اډاپټیشن چې کله دا مسلې راشي نو مسلې حل کولو دپاره دوی څه کوي؟ ډرینک ټو مچ واټر، دوی ډېرې زیاتې اوبه چې دی هغه څکي. نو ډېرې زیاتې اوبه چې دی څکي د څه دپاره؟ ځکه چې دوی ډېرې زیاتې اوبه چې دی هغه لاس کوي. او خوشي چلو شي سوډیم کلورین پوټاشیم ار ریمووډ بای ګیلز. نو د ساټ لر کولو دپاره د دوی د جسم نه دا مینرل چې دی دا وځي په ګیلز باندې، مونږ چې د ګلف ډی وایو نو په هغې باندې چې دی وځي. او زموږ سره څه دي؟ سوډیم دی، کلورین دی، پوټاشیم دی. تاسو په خیال کړئ د سمندر په دې سطحه باندې دا غټ غټ مهي چې دی د له پاسه ټوپونه وهي، هغه اوبه چې دی هغه په پرشر باندې وباسي. نو د هغې سره دا سوډیم او کلورین او پوټاشیم چې دی دا د جسم نه لر شي، دا په اصل کې سالټس دي. نو ډایولنٹ آین لایک میګنیشیم اینڈ کیلشیم آر ایکسکریټډ بای کډنی. نو داسې مینرل چې هغې زموږ سره میګنیشیم دي، زموږ سره کیلشیم دي، د هغه د غټ غټ ارګانیزم چې دي دا په خپل کډني باندې چې دی لر کوي، یعنې تش بول چې دی هغه باندې لر کوي. د دوی هر ارګانیزم چې دی د هغې خپل میکانیزم دی. ریکټم ګلینډ ریموو ایکسټرا سالټ. دلته کې چې دی دا سالټ دی، نو زموږ سره د دوی د کلمو چې کوم په هغې کې یو ګلینډ دی چې هغې ته موږ ریکټم ګلینډ وایو، نو هغه دا چل کوي چې دا ایکسټرا سالټ چې دی د جسم نه لر کوي. نو دا اوسمو میرین انیمل چې دی نو په هغې اوسمو کانفرمر راځي یا اوسمو ریګولیټر. بل زموږ سره ټیرسټریل انیمل دي، کوم چې په وچو باندې اوسېږي، نو په هغې کې زموږ سره ریپټایلز دي، ماران وغیره، برډز مرغۍ دي، مملز هغه دي چې کوم خپل بچو له پیغور کوي. اوس دوی ته څه مسلې؟ ډیهایډریشن، د دوی د جسم نه اوبه چې دي هغه ډېرې زیاتې لاس کېږي. نو دغه جسم د اوبو لاس کول چې کله لاس شي نو د هغې د ځان بچ کولو لپاره دوی څه کوي؟ کایټینیس اګزوسکلیټن. په دې کې زموږ سره انسیکټس هم راځي. کوم انسیکټس چې دي د هغوی په جسم باندې له پاسه چې دی هغه سخت پټي، نو هغې ته موږ کایټینیس اګزوسکلیټن وایي. اګزوسکلیټن اصل کې دا دی د دوی د جسم نه بهر چې کوم سخت پټي په دې انسیکټ باندې زیاتره نو هغه د دوی اګزوسکلیټن وي، او دا چې د کوم کیمیکل نه جوړي نو هغې ته موږ کایټینیس وایو. وچ پریوینټ واټر، نو دغه اګزوسکلیټن دوی ته دا پیدا ورکوي چې واټر لاس چې دی نو هغه بیا په دوی کې نه کېږي. کینګروز ایټ کاربوهایډریټ ریچ فوډ وچ پروډیوس مور واټر. کوم کینګروز چې زموږ سره یي په دې خوشو غرونو کې زیاتره په اسټرالیا کې، نو هغه داسې خوراک خوري چې په هغې کې کاربوهایډریټ وي. نو کاربوهایډریټ کوم خوراک چې دوی خوري نو په هغې کې چې دی دوی ته اوبه هم میلاویږي، لکه دوی د کوپره وغیره چې دی دا خوري نو په هغې کې اوبه هم وي، او کوم خوراک چې دی کاربوهایډریټ ورته میلاویږي. پروډیوس یورین، چې کله پکې اوبه سې واشي نو دوی چې دی یورین پسې را چې دی د خپل جسم نه لر کوي. او په دې کې زیاتره زموږ سره نکټرنل انیملز دي، په دې کې زموږ سره خاپیرک چې دی هغه هم راځي. نکټرنل انیملز موږ هغې ته وایو چې د ورځې دا ودې خو د شپې زموږ سره بهر ته راوځي، نو هغې ته نکټرنل انیملز وایي. نو دغه نکټرنل انیمل چې دي نو دا زموږ سره په ټیرسټریل انیمل کې چې دی راځي. نو فرش واټر چې دي هغې ته موږ اوسمو ریګولیټر وایو، په دې کې زموږ سره مهي وغیره راځي د واړه واړه. او میرین انیمل چې دي هغې کې زموږ سره اوسمو کانفرمر او اوسمو ریګولیټر راځي. په ټیرسټریل کې چې دی نو دا زموږ سره چې دی نارمل انیمل چې په دې کې زموږ سره لینډ انیمل چې دی نو هغه راځي. اوسمو ریګولیټر چې دی دا موږ دې ته وایو چې د دوی جسم کې یو څیز سیوا کېږي دوی وباسي، چې کله یو څیز کمیږي دوی ابزرو کوي. خو اوسمو کنفرمر چې دی دوی دا چل نه کوي، د دوی په جسم کې هر څه چې دی هغه پوروي. خو چې کله د دوی د جسم کې دا څیزونه چې ډېر زیات کم شي بیا د بهر نه چې دی اخلي، او دا دواړه چې دي د یو بل بالکل الټه دي. او ټیرسټریل انیمل چې دي نو دا زموږ سره په زیاتره زموږ سره په اوسمو ریګولیټر کې راځي. نو دا او کلاس سیکنډ ایئر بیالوجي اوسمو ریګولیشن انیملز. انشاءالله په دې پسې کوم بل نیکسټ لیکچر دی انشاءالله زه بلې ویډیو کې اپلوډ کوم. تاسو به پوه شوي د نورو ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. خو په دې کې یو ټاپک چې دی دا یو ټکی دی ډایلوټ یورین. ډایلوټ یورین موږ دې ته وایو چې کله د جسم نه اوبه وځي نو چې کله په هغې کې واټر ډېر زیات وي او ویسټ میټیریل پکې کم وي نو هغې ته موږ ډایلوټ یورین وایو. دا ټکی چې دی دا به یاد ساتئ. میلاو به شو د بل لیکچر سره. تھینک یو، ډېره مننه.